السلام علیکم، وخت مو په خیر. پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. درې مهم خبرونه راسره واورئ. نوی کال مو مبارک شه. امنیه قماندانانو ته د کورنیو چارو د نوي وزیر خبر درای. په لویو لارو کې د یو شمېر امنیتي پوستو د مسؤلینو لخوا له موټر چلوونکو د ناقانونو پیسو اخیستو په ټول هیواد کې غوغا جوړه کړې ده او لا هم دغه ستونزه پر ځای پاتې ده. که څه هم د کورنیو چارو وزیر مخکنی وزیر په دې برخه کې څه ناڅه اقدامات کړي وو، خو اوس د کورنیو چارو وزیر حیات الله حیات په دې تړاو د ولایتونو امنیه قماندانانو ته جدي خبرداری ورکړی دی. حیات په ټینګار سره ویلي دی چې که تر دې وروسته د هر امنیه قماندان د مسؤلیت په ساحه کې له موټر چلوونکو پیسې واخیستل شوې نو ځواب ویونکي به پخپله همغه قماندانان وي. د نوموړي په خبره لویو لارو کې له موټر چلوونکو ناقانونه پیسې اخیستل په دې وروستیو کې د یوې لویې ستونزې په توګه مطرح کیږي او ورسره غوغا یې جوړه کړې ده چې تر دې وروسته به په جدي توګه دغه ستونزه حل کړی شي. د کورنیو چارو وزیر د دغه عاملین څو محدود کسان ښیي او زیاتوي چې دغه کار د پولیسو لیکو د بدنامۍ په خاطر سرسره کیږي چې په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. او دوهم مهم خبر داس دی که علیپور ونه نیول شي لویې فاجعې ته د پاچا پام دی. څو ورځې وړاندې هزاره وسلوال د افغانستان د ملي پوځ الوتکه پناه کړه او 15 تنه افغانان پوځیان په شهادت ورسول. حکومت د یو ډیر ضعیف موقعیت څخه په دې اړوند لومړی خبرپاڼې خپره کړې چې د حکومت ډیری چارواکو په داسې حال کې چې په دې باندې پوهېدل او ان ځینې رسنیو خبر ورکړ چې علیپور مني چې دا الوتکه د ده په امر د کسانو ویشتلې ده. په خپلو خبرو او خبرپاڼو د دې جرأت نه درلود چې د علیپور نوم واخلي. که څه هم غني او نور امنیتي مشرانو ویل چې سخت بدل به واخلي، خو د دوی ارادې له دې ځایه معلومېدې چې دوی نشو کولی صرف د علیپور نوم هم واخلي. وروسته بیا علیپور په رسمي مرکه کې یو ایراني تلویزیون ته دا ومنله چې دا الوتکه ده ویشتلې ده، نو حکومت د شرمه ویل چې د افغان پوځیانو الوتکه علیپور ویشتلې ده. له دې وروسته اوس ویل کېږي چې حکومت په بامیانو کې عملیات پیل کړي دي او د علیپور څو کسان له منځه وړي دي او د ده د نیولو او یا وژلو لپاره عملیات دوام کوي. د ښه خبره دا دی چې علیپور یا له منځه یوړل شي او یا هم ونیول شي او د خپلو کړنو جزا وویني چې دا خبره ډیره د باور وړ نه ده، ځکه افغان پوځیان تیر ځل هم په ډیرو قربانیو علیپور ونیو، خو سرور دانش د زندان په ځای علیپور په آر کې ساته. وروسته یې هغه ښه په خندا خوشی کړ او تعهد یې ورڅخه واخیست چې بیا به دا ډول کړنې نه کوي. د علیپور نیولو لپاره عملیات پیل شوي، خو یو شمېر محلي رسنیو خبر ورکړی چې د افغان ځواکونو او علیپور وسلوال ترمنځ سختې نښتې دوام لري. دا خبره په داسې مهال کې ورکول کېږي چې مازدیګر افغان ځواکونو په یوه نښته کې د علیپور 12 غیر مسؤل وسلوال وژلي وو. او دریم مهم خبر داس دی د دوستم او ملا فضل د جنجال تر شا اصلي سبب څه دی. تیره ورځ داسې خبرونه خپاره شوي چې ګواکې په مسکو کې د غونډې په مهال د طالبانو د یو استازي ملا فضل او دوستم ترمنځ لفظي شخړه شوې ده. دا چې د لومړی خبرونه د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو له لوري او کومې معتبرې رسنۍ نه وو خپاره کړي، خو ډیرو باور ورباندې ونه شو. خو وروسته دغه خبره ښکاره شوه. دا خبره سمه ده او داسې یو جنجال رامنځته شوی دی چې د دې لپاره چې که چا نه وي لوستی هغه یې هم ولولئ. نو لنډه د دې پیښې یادونه یو ځل بیا موږ هم کوو. په مسکو کې د جوړې شوي غونډې په مهال د دوستم غوښتل چې د طالبانو د یو استازي ورسره مخکې د شناخت درلود ستړي مشي او پوښتنه وکړي، خو کله چې دوستم د ملا فضل په اوږه لاس ایښی دی او له هغه څخه یې پوښتلي چې څنګه یاست، ملا فضل په غوسناک ډول د ده لاس له ځان څخه ایخوا ټیر کړی او دته یې غدار او خاین ویلي دي. دا چې ولې په ملا فضل د دوستم خلا پرسي دومره بده ولګېده د یو پیښې سره تړاو لري په کومه کې چې د دوستم تسلیم شوی فاضل امریکایانو ته سپارل شوی و. د طالبان او دوستم ځواکونه د ملا فضل په مشرۍ د یو بل سره څو ځله جنګېدلي وو چې په پای کې ملا فضل دوستم ته تسلیمي ومنه. دوستم ملا فضل د څه وخت ساتنې وروسته امریکایانو ته خوال کړ او امریکایانو هم ملا فضل د ګونتامو زندان ته واچوه. ویل کېږي په مسکو کې طالب استازي د تون غبرګون وروسته ښاغلي دوستم مسکو ترک کړ او معلومه نه شوه چې د ترکیې لاره یې ونیوه که د ازبکستان. که غواړئ مهم دقیق په وخت خبرونه واورئ، زموږ پښتو شو چینل در سره سابسکرایب کړئ، ویډیو شیر او لایک کړئ. تر بیا ښه وخت.